نه لور دغه ستا کور دی دا دې ګوره خاوند دی دغه خر ستا د پلار په ځي دی دا خواښې ستا د مور په ځي ده هېڅ خبر نه که دوی نه کمی زیاتې وشي دا مشران دي ستا ته به ګزاره کې او دا مطلب چې به مزې دي دا بعض وي که نه وي ډېر ودونه مزه کوي یو شپه دې سره یو دې سره یو دې سره دا هېڅ اسان کار دی یو شپه دې سره یو دې سره یو دې سره دا دومره زور لري ماته شوي چې د ملا تیر دی سړي ماته وي دا یې ورو سوال کړی دی چې ما د یو مولوي صاحب نه داسې قصه اورېده وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې د یو بل سه ورانې شوې وې او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور د بهر نه دا آواز وکړو چې یا رسول الله د دوی په خولو کې خاورې ور واچوه نو دا قصه شتي او که نه او که یي نو د دې څه معنی چې په خولو کې ورته خاورې ور واچوه الجواب په صحیح مسلم کې دا حدیث شتي الحمدلله او ښه صحیح حدیث دی انس ابن مالک رضی الله عنه وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم 9 بیبیانې وي ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عدل او انصاف واورئ په دې قصه کې به تاسو ته ښکاره شي چې څومره عدل او انصاف واله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم 9 بیبیانې وي د هغوی په منځ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ورځې تقسیم کړې وي لا ينتهي الى المرأة الاولى الا في 9 هغه اولنۍ ته چې به واپس کېدو نو 9 ورځې بعد به واپس کېدو ولې 9 بیبیانې وې که نو هر یو سره ورځ او شپه راځي ښه یو طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا انس بن مالک وایي دویم هغه وایي فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها دویمه دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د کمې بیبي په کور کې و هره شپه کمې بیبي سره به مو نو دا ټولې زنانه به یو پیر د هغې په کوټه کې را جمع کېدې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیدن دپاره ځکه چې 9 ورځې دي نو 9 ورځې بعد چې د دې نمبر راځي نو دومره ځان کله صبرولی شي خاوند نه او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو د هرې زنانه نمبر چې به و دا ټولې به را جمع کېدې هلته څه ساعت له به کېناستو او خبرې اترې او ګپ شپ به یې لګو بیا به لاړې نو یو ورځ وي د عایشې رضی الله عنها په کور کې دا ټولې را جمع شوي وي دې کې زینب هم راله زینب بنت جحش رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل لاس په هغې پسې ور مخکې کړو په زینب پسې داسې نو عایشې ورته وی هذه زینب ده فکف النبي صلی الله علیه وسلم یده پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لاس راکړو فتقاولتا حتى استخبتا روایت کې راځي وي دواړو د یو بل سره خبرې واړولې تر دې چې اوازونه اوچت شو یعنی په یو بل غیرت هغې ورته تا ولې پیغمبر ته وایي دا زینب ده دا زنانو منځ کې دا خبرې یې کړې د دوی هغه اوازونه ښه اوچت شو په دې کې د منځې دپاره اقامت وشو یا د اقامت وخت شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه تېرېدو منزلتونو دغه اوازونه یې واورېدو چې د عایشې او د زینب رضی الله عنهما د هغوی اوازونه اوچت شوي نو هغه د بهر نه اواز وکړو اخرج یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الی الصلاه د الله پیغمبر مونځ دی نه کېږي منځه ته راوځي وحثو فی افواههن التراب او د دوی په دې خولو کې خاورې ور واچوئ کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو منزله عایشې رضی الله عنها خو د پلار اواز واورېدو چې د بهر نه پیغمبر ته اواز وکړو وایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم منزله لاړ وی عایشه په یره کې وایي چې اوس به پیغمبر مونځ ختموي او زما پلار به راځي او دا به وایي او دغه به وایي او داسې به وایي هغې باندې یره راغله کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ ختم کو او کور ته راغی ابوبکر صدیق ورسره هم راغی فقال لها قولا شدیدا ډېرې سختې خبرې ورته وکړې ورته اتصنعین هذا ته دا خبرې کې ډېر په سختې طریقې سره هغه پوه کړه دا دغه حدیث دی چې د ورور تپوس کړی وي د یو مولوي صاحب نه مې اورېدلی مولوي صاحب نه مې قصه اورېدلې که چېرته مولوي صاحب د دې قصې سند ذکر کړی وی نو بیا به صحیح وي خو اکثر مولیان هغوی چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو قصه بیانوي نو د سند او حوالې تحقیق یې نه کوي اکثر پکې کمزوري هم بیانوي دا ښه صحیح قصه ده راځو بیا وروسته د ورور دې سوال له چې خوله کې ورته خاورې ور واچوي دې څه معنی ده
اول وګوره د حدیث کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم انصاف د بیبیانو سره. هر یو برید ته وایي زه دویم واده کوم، چاته چې سې دویم واده خبرو کې خوله یې سې چینګه شي، خاندي را خاندي، هسې ورته خاندي دې موضوع ته، دومره ورته خوشحاله. دویم واده، دریم، څلورم، عدل او انصاف دا ډېر ګران کار دی، د سړي د ملا تیر ماته یې ګورئ. یوې خبرې ورته به دې سوچي چې دا کار زه کومه، دا خو به زیاتی نه وي د دې یوې سره، دا کار زه کومه چې دې کې به عدل وي او که نه به وي. صرف دا نه دی چې کور ته یې راولو، بدني طاقت مې وایي جشتي بدني طاقت خو د اکثرو خلکو شتي. انصاف پکار دی، عدل پکار دی او مالی طاقت پکار دی. دا بیا د ژوند خبرې دي. دا خو داسې نه دی چې واده دې وکړو، ښځې سره یوه شپه تېره کړه او صرف د شپې سمله او مزه اخله او خبره ختمه شوه. دا خو لویه یعنې غټه خبره ده که نه. او چا چې نه یې کړی نو هغه د دې د ذمهوارۍ نه او د دې قصو نه هغه نه یې خبر. او دا مطلب چې به مزې دي. دا بعض وایي که نه وایي ډېر ودونه مزه کوي، یو شپه دې سره یو دې سره یو دې سره دا هېڅ اسان کار دی، یو شپه دې سره یو دې سره یو دې سره. دا دومره زور لري ماته شوي چې د ملا تیر د سړي ماتوي. دا ټولې مسلې او غمونه او پکې او صحیح د خوشحالیانې هم ډېرې دي. خو ګوره چې کله هم خوشحالیانې ترلاسه کوې نو څه به پکې بېلې سوچه خوشحالي داسې نه میلاوېږي سړي ته. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عدل، 9 بیبیانې دي، هر یو سره ورځ او شپه. بیا د هغوی مینه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې هره شپه راځي او کوټه کې را جمع کېږي. دې نه دا مسله هم ثابته شوه. بعض خلک دا وایي چې لکه د کمې ښځې ورځي د دې نه علاوه ته د دې بلې ښځې سره خبرې هم نشي کولی. بس دې درجې پورې خبر را ورسوي. دا غلطه خبره. ملاقات، خبرې اترې، تپوس او کولی شي. دا اوس ګورو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې هره ورځ را جمع کېږي او د هغه زنانه په کوټه کې را جمع کېږي چې چا نمبر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس ولې مخکې کو په زینب پسې؟ دا دې قصه کې تاسو واورئ چې هغه لاس ور مخکې کو، مخې ته څوک وه؟ زینب وه، زینب بنت جحش رضی الله عنه. نو یو جواب خو بعضو علماو دا کړی دی، لکه امام نووي رحمه الله دا جواب کړی دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمدن دا کار نه دی کړی، بلکې شپه وه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې ډیوه نه وه، تکه توره تیاره وه. څه د سادګۍ ژوند دغه عظیم انسان تیر کړی چې شپه او ډیوه نه او لیټ او هېڅ شی نه او بیبیانې را جمع شي او هغه سره لګیا دی خبرې اترې کوي. دا هغه سید الاولین والآخرین چې سړي ته آخرت رڼایي. اهمه خبره دا ده. وی دا لاس د په دې نیت ورمخکې کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ دا و چې دا عایشه ده، هغې پسې لاس ورمخکې کو نو هغې ورله تنبیه ورکړه چې نه یا رسول الله څوک ده؟ زینب ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس راح کو. بعض علما وایي چې نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زینب پسې لاس ورمخکې کړی او دا ټولې پرې راضي وي، یعنې په هغو کې چا اعتراض نه شي کولی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولو طرف نه اجازت دی. خو چې کله لاس ورمخکې کړو نو عایشه رضی الله عنها خو صبر بیا نه شي کولی. زنانه کله صبر کولی شي؟ دا خو لا پرېږده پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس ورمخکې کړو چې دوه ناستې او د یوې ته داسې وکتل ودې خندل، نه بله وګوره مینه دې وي ټوله د هغې سره، ځکه چې هغې ته دې کتو او خندل دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاس په زینب پسې ورمخکې کړی، خو ته پته و چې زینب ده. خو چې کله عایشه وي یا رسول الله زینب ده، معنی دا چې نمبر خو زما دی، نمبر زما دی، کوټه زما ده او دا زینب ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې اوچت انسان دی، بیا یې لاس راح کودو چې دا خفه نه شي، چې دا خفه نه شي. بعض علماو دا ویلي دي
وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گپ شپ لگاو یعنی اسی لاس ورمخی کو زینب پسی چی دا سوئی چی اگی سنگو یا رسول اللہ زینب دا وی بیا لاس را مخی چی ما دا پتر زینب دا تاسی جون دیسی خلق تیری کور کی خواه دا سحر نما خواهم پوری چگی چواری او خیری او شکوی او شکایتونه او یو خزبه یوی بطول کور پسر راگسته او دغه یوی خزی دی سړی سره جون نه تیریږي او دی سړی دی یوی سره جون نه تیریږي دا هغه انسان دی چې نه خزی سره دی کور کی خو طریقه ده حکمت دی د ښځو د ساتلو وګورئ طریقې هر ځای کې به دا هم نه چې د ځان نه دي دغه جوړ کړی او په معمولي خبره او جګړې هر ځای کې د هرې ښځې سره د هغې مناسب خبرې او ناسته پاست اوس یو سړی د ودونه یې کړي دي 3 یا 4 یو د 50 کالو ښځه ده او هغه بله د 14 کالو جنۍ ده دواړو سره به یو شان خبرې اترې او کردار به فرق به وي ولې عمر تقاضا ده یو د 50 کالو دغه د 14 کالو ده هغې عمر کم دی ماشومه ده ډېر تجربې نشتي په ډېر څه نه پوهېږي هغه تجربې والا ده هغه صبر کولی شي نو حکیم انسان هغه دی چې هغه حالاتو ته ګوري نو ځکه کور صحیح برابري حدیث کېدی شي چې کور کې دی د دې زنانو په منځ کې بلکل تو مې نه کېږي خامخا به راځي دلیل به صحیح چې خامخا راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې چې دغه اوچت انسان په کور کې داسې قسمه خبرې شي نو بعض وایي که نه یاره وایي 2 3 واده ته مې زړه کېښویم چې کور داسې غلی ویم ادم او هر څه داسې بلکل زما په کنټرول کې وي نو دا داسې ارمان دی چې قبر لی به یې ویسي نو ښځې دي زنانې دي د یوه ښځې په مخ کې د هغې خاوند روان دی په بله ښځه پسې دې ځای کې ځان صبرول ګوره ډېر ګران کار دی دې ښځو له الله لوی صبر ورکړی چې د هغې د سترګو په مخ کې د هغې خاوند روان وي په بله ښځه پسې ځي نو حکمت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر دې چې د اقامت ټیم شو ابوبکر صدیق آواز وکړ یا رسول الله منزل راوځئ او د دوی په خوله کې خاورې ور واچوي معنی دا ده دا د عربو طریقه د هغوی داسې وایي چې کله ته چاته وایي چې را سړی غلی که وایي په خوله کې ورته خاوره ور واچوه دا مطلب دی نو مطلب دی چې یا رسول الله غلی که او ته دې راځه منزله دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه محبت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د هغه دپاره غوسه شو چې دا د پیغمبر په کور کې ناست دی او د دوی د خبرو ته وګوره اوس دا خبره د ورانېدو ده نو بله فایده پکې دا هم واله د رور خو صرف د یوې جملې تپوس کړی او موږ ته ډېرې فایدې راویستې الحمدلله یو پکې دا فایده مو واله چې پلار دروند پلار مؤمن او مسلمان پلار وخت په وخت د لور تربیت کوي او دغه شان مور ور کور ته ورغی څه چلي وکړو عایشې ته کار شو نن سبا چې دا بعض لورې واده کېږي نه نو پلار او مور یې ورته ناست ویرېږي به د چا نه نو ښه جواب ورکوه ښه دغه کوه ښه جګړې کوه هر څه کوه کور وله دوی تباه کړي د لور او د یو زنانه د کور په تباهۍ کې لوی کردار د مور او بیا پسې د پلار او وروڼه او خویندې د دوی کرداري دروند سړی چې زه دا نه یم چې له لور تپوس مه کوه خو چې مسله راله تپوس وکړه که نه ته خو د مسلې راتلو نه مخکې ورته که چا سره ته ووایي که نه ښه نیغ جواب ورکوه ښه جګړه کوه زه یې منه او زه یې ته به څه توره ووایې چې طلاق کې کور ته راولي بیا پسې دې هم پیسې لګوي یو راته دا هم ناسته ده سره وله ژوند تباه کې د درنو خلکو خبرې کوه نه لور دغه ستا کور دی دا دې ګوره خاوند دی
دغه سخر ستا د پلار په ځای دی، دا خواښې ستا د مور په ځای ده، هېڅ خبره نه که دوی نه کمی زیاتې وشي دا مشران دي ستا، ته به ګزاره کې، ته به صبر کې، د دې خاوند په خدمت تا ته جنت میلاویږي، تا نه الله راضي کړي. دا د درنو خلکو خبرې دي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپلې لور ته غوسه شو.